بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم ظاهر الله بابوجي. زما دا میسج دا پیغام د محکمه ثقافت خیبر پښتونخوا کوم چې زمونږ د کلتور محکمه ده دا غوي طرف نه نه ګرانو پښتنو څنګه چې تاسو ته پته ده بلکې هر سړی د دینه واقف دی چې نن سبا په ټوله دنیا کې کم حالات روان دي کم سچویشن جوړ دی الله دې په موږ خپل رحم وکړي. خو دې سره زموږ په معاشره کې هغه غریبه طبقه چې مزدورکار دي دیاړي مار دي هغوی زیات متاثر شو. ګرانو پښتنو که موږ په تیر شوي وخت باندې نظر واچو نو داسې حالات داسې اپتونه زموږ په دې وطن مخکې هم راغلي دي خو بیا زموږ د صاحب حیثیته پښتنو دا خپل ذمهواري ګڼلې ده چې کوم غریبه طبقه ده مزدورکار دي دیاړي مار دي هغوی ته ځان رسولی دی هغوی ملاتړ جوړ شوي هغوی سره پوره مرسته کړې ده. نن همغه وخت زما ټولو صاحب حیثیته پښتنو ته اپیل دی چې تاسو په خپل چاپیرچل کې په خپله کمیونټي کې هغه غریبه طبقه چې مزدورکار دي دیاړي مار دي بېروزګاره شوی دی په کورونو ناست دی د دوی ملاتړ جوړ شي او دوی سره پوره مرسته وکړي. موږ به د حکومت لخوا هم انتظامیې سره پوره مرسته کوو او دې نه علاوه چې کوم احتیاطي تدابیر دي لکه خپله صفایي به کوو خپل 5 وخته مونځ به کوو تلاوت به کوو ذکر اذکار به کوو خپل لاسونه به ټایم په ټایم په صابون پاک وینځو رش ګاڼې نه به ډډه کوو. احتیاط د علاج نه بهتر دی.